مستر ډیره ښه قبلېږي. مستر چاته وایي؟ مجبوره انسان، په قرضونو کې ډوب، بې اولاده انسان، په بیمارۍ کې راګیر انسان، کور کې پریشانی ده راګیر انسان، بې اتفاقي ده په دې کې چې گیر دی، یعنی غمزده انسان د دعا قبلېږي. بل د مسافر دعا قبلېږي. سفر چې کله مو وتلی بس ته په سفر کې دعاګانې غواړو، دا دعا ډېره ښه قبلېږي. بل د مور او پلار دعا د اولاد دپاره ډېره ښه قبلېږي. که خیرې وکړلې خیرې هم قبلېږي، او که دعا یې وکړله هغه هم قبلېږي. همدغه شانتې حج ته څوک لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، په حرمینو کې دعاګانې قبلېږي. بیا هلته چې دی په عرفات کې دعا قبلېږي. نو دا د دې دپاره ډېر ځایونه راغلي دي. د قرآن کریم د تلاوت نه وروستو سړی دعا وکړي، او دغه شانتې نور ډېر ځایونه به چې زما ذهن کې دا حاضر وو. نو دعاګانې الله رب العالمین قبلۍ، نا امیدي ونکو. او ډېر موږ په دې سترګو باندې لیدلي دي زموږ ډېرې دعاګانې الله قبولې کړي، سره د دې نه چې موږ ډېر ګناهګار یو. اوس زموږ نه ډېر خلک نیکان دي، دا ټول خلک زموږ نه ښه نیکان دي.